خوست کې د جدي شپږمه یا پر افغانستان د روسي ښکېلاک د یرغل ورځ د خوست اطلاعات او کلتور ریاست کې د دولتي چارواکو پخوانیو مجاهدینو دیني علما کرامو قومي مخورو او جهادي شخصیتونو په شتون کې وغندل شوه. د جوړ شوي مراسم پر مهال ویناوالو د جدي شپږمه یوه توره او کارغېړنه ورځ یاده کړه. په وینا یې له یاد یرغل وروسته د افغانستان ټول بنسټونه ونړېدل. دا چې د افغانستان مسلمان ملت یو تکه مؤمن خلق دي، متقی پرهیزګار د راسخ عقیدې څښتنان، په خپلواکۍ او ازادۍ میانان دي. دا یې ونشول زغملی چې په دې وطن کې الحادي او کمونیستي افکار په نظام کې راشي. ویناوالو ورته مهال پر افغانانو د دې غږ وکړ چې ملي یووالي ته کار وکړي او د اختلاف پر ځای د ګران هیواد وطنولو ته کار وکړي. افغانستان د سرنوشت شو، د روسانو ګوډاګیانو ته قدرت په لاس کې ورغلو. هغه داسې عملونه شروع کړل چې هغه د اسلام په ضد عملونه وو. هغه کور کلي ډوډۍ خلکو ته کول، هغه کورې په ګور بازار شو. ولس ته اوس په کور دی اتفاق، اتحاد، یووالی او ولس ته دا په کور دی چې اتفاق وکړي، یووالی وکړي او د موجوده نظام نه ملاتړ وکړي. ځکه چې د څلوېښت کاله چې څومره خلک روغلل، یا روسیونو روغلل یا امریکایونو روغلل، خو موږ ته یې نه ملک جوړ کړو، نه یې میږ وینې بند کړې، هم د میږ وینې راونیوې، هم د میږ ټول مشکلات وو. اوس یې موږ دپاره اتفاق، اتحاد ضرور دی او د موجوده نظام ملاتړ موجود دی چې ویه کو دا په موږ نه فرض دی، دا په موږ نه ضرورت دی. بلخو اسلامي امنیتي ځواکونو مجاهدین وایي تر مرګ به له خپل ولس او خاورې څخه دفاع کوي. د دوی په وینا شپه او ورځ یې د ولس مال او ځان ساتنې په خاطر پر ځان یوه کړې ده. او د خوست ولایت اوسیدونکو ته زموږ دغه ډاډ ورکوو چې موږ دوی په خدمت کې یو شپه ورځ دوی د خپل ژوند د دمه ورکړي او چکر دي وهي، موږ د دوی په خدمت. نو د خوست ولسونو ته زما دا پیغام دی چې تاسو چې موږ درته ژوندي یو، تاسو آرام ژوند ته ادامه ورکړئ. بلکل دا موږ چې لګیا یو کې هغه چې کو ګزمې کو چې پینټونه چوو، دا د ولس د ارامتۍ، د ولس د ښې هغه دپاره موږ شپه ورځ په ځان یوه کړې ده. د خوست ولسونو ته موږ اطمینان ورکوو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړئ. په غونډه کې پر نړیواله ټولنه هم د دې غږ وشو چې له افغانستان سره تعامل وکړي او په یاد هیواد کې پر غوره امنیت او نورو لسګونو پرمختګونو سترګې پټې نه کړي. د دوی په وینا افغانستان د ټولو ګډ کور دی، پکار ده چې هر افغان د یاد شریک کور په ودانولو کې برخه واخلي. دوی زیاتوله چې تاریخ دا ثابته کړي چې دا هیواد په زور نه نیول کیږي او که هر چا په دې سپېڅلې خاوره یرغل کړی له سخت ماتې سره مخامخ شوي دي.